پرون په غزنی کې وبم پټاو شوی و په خبره څوک شنیان پکې مړي ګرد شنیان دي ماشومان دي یوم څوارلس کلن نسته پکې ګرد شنیان وکاله تکاله نکاله څلور کاله د جمعې ورځ د قرآن ختم شروع نو چا وکړه دا چا وکړله پنځلس شپاړس کشنیان د یوه کوره د یوه دوه درو کورو څه ځي ها څونه ازمایش دی څونه امتحان دی الله به کله افغانستان آزادوي الله به کله د افغانستان دشمنان ورکوي الله به کله روغه ورځ په دې وطن کې راولي چې پر معمولي خبره څوارلس پنځلس کشنیان ته اندازه ولګوه یاره زما یو کوچنی بچی ده د یوه کال چې دا ټوله دنیا نړیږي د خپله بچی نه پر ورکوو چې ټوله دنیا نړیږي معاذه ما نم پرېښی دي چې ټوله دنیا پر دا بله خوا راوړي زه د خپله کوچنۍ بچی نه پر ورکوم او دلته پنځلس شپاړس کوچنیان چې زخمیان دي هغه مشهوره دا خالي ماشومان چې د کافرانو ماشوم مړ شي د کافرانو کوچنی نه دی یو روایت دا دی چې دا په جنت کې د جنتیانو خادمان به بیا د کافرانو کوچنی هم در وښودی د مسلمانانو به بیا څه حال بیا پر ناحقه به بیا څه حال دا چې هر چا کړې ده نو بیا څور په یې اخیستي دی خو نه و چې یو پښتون د بل دښمن وورلی مړی که چې دا زموږ قاتلان دي زموږ مدیان دي یا دغسې څنګه پیښه شوله څور پی به تا ته میلاو شوي وي دا ګرد افغانستان باچي و تا ته میلاو شوی د یوه ماشوم چې دا نوک ولاړی د یوه ماشوم چې دا وینه تېی شوله د کافرانو د الله رسول منع کړې ده د کافرانو سپینږیرۍ د کافرانو زنانه د کافرانو ماشومان ته یې وژلی نه شي چې د کافرانو سره جنګي ها که چیرې زنانه داسې وه د کافرانو په صف کې ولاړ و کافرانو سره مجاهدین جنګېدل مسلمانان ښځې هم ولاړې وې بیا ښځه وژلی شي سپینږیری ولاړ و هغه هم وژلی شي لیکن د الله رسول فرمایي یو به د دوی پیشوا امام راواخله مثلا یو ماشومان یو زنانې یو سپینږیري په دې به کار نه لرئ دلته ناحقه سبحان الله په خدای قسم که بیا تصویرونه کتلی سو بس راله ټیک د سید دماکه وسو هر شی چې وسلو بم پټاو سو هر څه چې وسو بس راله خبره خلاص سو 3 ورځې بس پاکورو کې جړاو بس خبره خلاصه سوله هغه نه میاشتې چې دا یوه مور راواخله یوه خور راواخله چې دا کوچنی ماشوم یې په نس کې ساتئ هغه خوارۍ هغه تکلیفونه پریشانۍ هغه غمونه هغه پیدا کېده هغه یخ هغه ګرمي یا لویېده وکاله ته را رسول هغه د ځان وینه په چښل من دې دونه شیدې و بچانو ته ورکړي چې اخر د دې په بدن کې یوه ذره وینه نشي پاته دونه کمزوري چې اډول یې وخوړل شي دا هغه 15 دا کوچنیان د دې دا نه معنی چې 15 کوچنیان مړه سو د دې 15 کوچنیان د هر کوچني سره سل کسان چې دی هغه خوار سو بابا جلا خوار سو ادې جلا خوار سوله ورور جلا خوار سو خور جلا خوار سو ماما جلا سو اکا جلا سو خاله جلا سو ټیک سو اما جلا سو څونه دا د یوه کوچني سره 15 کوچنیان تاسو حساب ولګوئ او بیا وژل سوي پر چش باندې دي د جنګ ورځ والا جنګ روان ولو یو شی نه ولو ولې د افغانستان سره د باروتو کور جوړ کړي صحیح سلو پر غټه سطح د یهودو د اسرائیلو د کافرانو منصوبې دي دا د باروتو کور جن جوړ کړي چې پر هر ځای ورلې ته ورسه افغانستان له ورته په مسجد تورونو لمونځ کوې 15 کسان دا پښې هغه نقلي لګولې هغه وباسي بیا دې پر لمانځه کښېني دا ولې دا هلته بومان پټ سوي دا هلته هغه چې شی بولي هغه یې ورته پټ کړي بس خلک پکې وخېږي چې وخېږي او لاړ څنګه خبره دا به کله روڼا کېږي پر دې وطن الله دې د محمد رسول الله په خاطر روڼا کې راولي الله دې د شهیدانو چې په افغانستان کې څونه شهیدان سوي دي د دې شهیدانو په خاطر دې الله رب العزت روڼا راولي الله دې د پیغمبر علیه السلام مبارکه مور نه د بیبي امینه رضی الله عنها د ګرد کائنات پاک دامنه محترمه پلاردار خاندانه د پیغمبر علیه السلام پیغمبر سم د دې د زړه ټکړاو صحیح سو د دې بیبي امینه په خاطر دی الله رب العزت امن اطمینان سکون راحت صلح روغه جوړه چې دا هغه راولي صحیح سو دا چا پر کور چې برابره دا غوسه پښتنه کوي دا خبرنامه کار نه دی په خبرنامه کې رااله 2 منټه ټیم ورکي بس تیر رسول ورسره دا هغه مور چې پښتنه وک صحیح سو چې او بیا په دې کې د است د چا یو زوی د چا یو زوی هغه په کې ولاړ
یوه خور ده یو ورور دی، خور یو ورور درلودی هغه پکې ولاړی، مور یو زوی درلودی هغه پکې ولاړی، بابا یو زوی درلودی هغه پکې ولاړی. بس د څو ورځې نو خبرنامه ده نو خبر دي. یا الله د محمد رسول الله په خاطر برابره کې، د محمد رسول الله په خاطر په خپل دعا کې هر وخت دعا دا کوي چې یا الله پاکستان کې امن راولي، خوشحالي راولي، زموږ وطن مه خرابوي، افغانستان کې یا الله امن راولي، خوشحالي راولي، یا الله کافران تباه او برباد کړي، د کافرانو دغه کورونه خراب کړي لکه زموږ د مسلمانانو کورونه چې خراب کړي. هر وخت دغه دعا کوي. یو ورځ ول الله رب العزت د یو کونډې و د یو غریب و د یو چا دعا چې دغه به قبوله کړي، صحیح سو د یو کونډې بس الله رب العزت ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله دې خپل احکامات د محمد رسول الله مبارک طریقې را نصیب کړي. الله دې د بدمرغۍ وساتي، الله دې د بدقسمتۍ وساتي، الله دې په افغانستان کې امن او خوشحالي راولي، الله دې کشمیر آزاد کړي، د کشمیر مسلمانانو ته دې الله بری ورکړي. دا چې کوم هندوان پر مسلمانانو وار کوي، مسلمانانو وژني، د مسلمانانو کوچنیان یتیمان کوي، الله دې دوی ته تباه او برباد کړي. هغه هندوان نه دي هغه چې د غوا او بولې چې دي هغه دوی په عبادت شي، هغه دې الله تباه کړي. او چې دغه سجدې کوي والله ته دغه دې الله نه خرابوي. الله دې ټول مسلمانانو په ملکو کې امن او خوشحالي راولي، هر ځای چې مسلمان دي او هر ځای چې کافر پر مسلمان بد کوي الله دې هغه کافر لاس شل کړي، الله دې هغه خوله ګونګۍ کړي، الله دې هغه سترګې ورلندې کړي، الله دې هغه غوږونه چې دي هغه ورکاړه کړي چې دوی د مسلمانانو سره ناجایزه کوي، ظلم کوي. الله دې ویل که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ، د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.